دوستانو دا نن هم زموږ ځینې هیوادوال ډېره سیټي سنټر ته ورغلي وو د هغه ویډیو باوجود کوم چې تېره ورځ ما خپره کړې وه زه نه پوهېږم تاسو هم د ځینې مهمې ویډیوګانو ته تر ډېره بریده پورې صرف په تېرېږئ کم سے کم تا ته به هغه معلوماتو ضرورت نه وي خو هغه خو در سره شیر کوئ یا یې لایک کوئ تر څو شاید بل داسې څوک وي چې هغه ورته ضرورت وي په هر صورت نو تېره ویډیو کې هم ګوره ما درته ویلو چې هغه کمپین چې دوبۍ جوازاتو له لورې پیل شوی فی الحال بند شوی دی بیرته به کله پیلېږي چېرته به پیلېږي هغې په اړه نوي معلومات نشته خو چې ما جوازاتو والا سره خبرې وکړې دوی راته وویل چې هغې لپاره موږ هم انتظار یو کله چې موږ بل کمپاین پیل کوو هغې په اړه به په خپل سوشل میډیا اکاونټونو باندې تاسو ته خبر درکو او بل دا چې تاسو ته ما تېره ویډیو کې هم ویلي وو چې دا کمپاین د مخالفو معقولو لپاره نه دی دا صرف دې په خاطر دی چې تاسو هلته ورشئ خپلې ستونزې ورسره شریکې کړئ د ویزو اړوند که هغه ستاسو ویزه ختم شوي یا تا بسې مخالفي نو هغه به ورشئ ورته وبوئ د دوی قانوني مشاورین ناست هغه به درته د قانون په چوکاټ کې یوه لار وښایي نور تاسو ته مخالفین نه معاف کوي او په الحال دا کمپاین بند دی نو مهرباني وکړئ د دې په اړه کوم څوک چې ټلیفونونه کوي یا میسیجونه کوي نو تاسو څخه هم هیله کوم چې کم نوي څه دې په اړه راغله نو هغه هسې هم درته احمد ټایمز له لورې خپرېږي بس تاسو یو دا تکلیف کوئ چې هغې لپاره احمد ټایمز تعقیبوئ مننه